یو سړي په زړه کې خواهش راچوتېږي چې زه د یوې ښځې سره نکاح وکړم، خو مطلب دا دی چې دا بالغ شوی دی، دی بلوغت ته رسېدلی، بالغ شوی دی. اوس دله پکار دی د شریعت په رو سره د شریعت د طرف نه دا حکم دی. د پیغمبر علیه صلات وسلام ډېر شي احادیث په دې خبره موجود دي چې یو هلک څنګه بالغ شو بس دله اوس د نکاح بندوبست کوه، دله اوس د واده بندوبست کوه. داسې مه کوه چې یاره کښېنولی دی په کور کې. لکه بعضې ځایانو کې ډېر خاص رواجونه وي چې هلک 25-30 سال ته رسېدلی نه وي، نکاح وله نه کوي، واده وله نه کوي. دا غلط کار دی. ټیک شوله. په نن سبا زمانه کې، په دې نن سباني دور کې یو هلک چې څنګه بالغ کېږي هغه له ډایرک نکاح کول پکار دي. که داسې دې ونه کړه او ډایرک دې وله نکاح ونه کړله، نو سبا له چې دی څونه ګناهونه کوي، څونه غلط کارونه کوي، په هغې کې د دې مور او پلار ورسره ښه برابره حصه ده. ستا بچی بالغ شوی و، څه داسې اشد عذر هم نه و، داسې سخت عذر نه و چې یاره تا هغه له واده نه شوه کولی، نکاح دې وله نه شوه کولی، نه چې نه داسې عذر هم نه و او تا بیا هم د خپل بچي له کور نه کاوه، نو یاد وساته دنه چې اوس کم ګناهونه کېږي. دی که دا موبایل ګوري موبایل او په دې کې داسې خاص حرامیتوبونه ګوري، ټیک شوله که نه، ویډیوګانې ګوري، فحش ویډیوګانې ګوري او دا څیزونه میزونه کوي، نو په دغې کې ورسره هم ستا حصه ده، ځکه چې ته ولې واده ول نه کوې، واده وله وکړه چې بس د هغه بیا خپله زندګي ته څه به ورسره کوي. نو بهرحال هر قسمه ګناه چې د هغه نه کېږي د واده په حوالې سره یا د نکاح په حوالې سره، که چېرته نکاح یې شوی وي واده یې شوی وی، نو ده به بیا دا ګناهونه نه کولی. ټیک شوله. تا وله نکاح نه ده کړې، واده دې ول نه دی کړی، د دغې وجې نه اوس دی دا ګناهونه کوي. نو په دغې کې ورسره مور او پلار ښه برابر شریک دي او دا بېغمي نه ده پکار چې یاره دا خو به لا غټېږي، لا اوس غټ نه دی. مور او پلار ته دا مور او پلار نه دي، دو ته خپل بچی د سره غټ ښکاري نه، بچی به سپین ږیری شي خو بیا هم ورته بچی ښکاري، وایي دا لا اوس هم ماشوم دی، دا لا اوس هم وړوکی دی، په قصه باندې پوهېږي. نو مور او پلار ته بچی نه غټېږي، هغه وایي دا حقه بچی دی، وقه وړوکی دی، ما په غېږ کې ګرځولی دی، داسې مې کړلی هغه مې کړلی. نو که ته ډېر هم غټ شي نو د مور او پلار نه نشي غټېدی، په قصه پوهېږي. خو بهرحال د هغو دا خیالي چې یاره دا لا وړوکی دی او دا لا ماشوم دی، دا چې راغټ شي چې بیا به ولې نکاح کوو، واده به ولې کوو، نو دغه سوچ فکر غلط دی. د بچي سره مینه محبت دی، هغه ورسره ساته. په واده سره او په نکاح سره د هغه مینه محبت نه کمیږي او نه کمیدلی شي. خو بهرحال دی په تا باندې حق دی، په مور او پلار باندې دا حق دی چې بچی څنګه بالغ شو، که هلک دی او که جنۍ ده، د دواړو د نکاح بندوبست پکې. ټیک شوله که نه، یا جنۍ چېرته بالغه شوه او د هغې ته په وخت باندې نکاح نه کوي، په قصه پوهېږي. که هلک له دې په وخت نکاح ونه کړه نو دی خو به قسمه قسم ګناهونه کوي، دی به ځان ضایع کوي، بس قصه باندې پوهېږي، ځان ته به نقصان وررسوي، ځان ته به تکلیف وررسوي. او که چېرته جنۍ ده او د هغې په وخت باندې نکاح ونه شي، نو په هغې کې طبي نقصانات پیدا کېږي. یو جنۍ بالغه شوې ده او هغې له په وخت باندې نکاح څوک نه کوي، واده وله نه کوي، نو په هغې کې بیا طبي نقصانات پیدا کېږي. د ټول نه وړوکی نقصان دا دی چې دا کله د ډېر عمر په وخت کې واده شوه، په ډېر عمر کې واده شوه، 30 کاله 35 کاله ته ورسېده او دا واده شوې نه وه، نو یا 2 ساعته له دې به وروسته بیا د بچو ډېرې غټې مسلې، بچي به بیا نه پیدا کېږي. او دا د حکیمانو خبره ده، دا زما خبره نه ده، دا د ډاکټرانو خبره ده، په دې باندې تجربه شوې ده چې یاره یوه جنۍ په کور کې ناسته دی، نه ودېږي، نکاح وله نه کوي، واده وله نه کوي، مور او پلار ځان سره کېنولې ده چې دغه یوه دانه ده، که دا رانه لاړه کارونه به راله څوک کوي، کارونه به راله څوک کوي، د خپلو کارونو دپاره نه دي پاتې کول پکار. او دا بیا 30 او 35 کاله ته ورسي او د هغې نه پس ورې نکاح وکړي، نو دغه مسلې به پکې بیا راچوتېږي، ښه قسمه قسم طبي نقصانات به ورته ورسېږي. نو د دغې وجې نه که هلک دی او که جنۍ ده په وخت باندې ولې نکاح کول پکار دي.